خوږو دوستانو که چیرته تاسو په موبایل کې انټرنیټ کاروئ او د هغې سپیډ کمزوری وي، سپیډ یې سلو وي، تاسو د هغې نه بور شوي یاستئ، ستړي شوي یاستئ او بالکل تاسو د انټرنیټ نه سمه استفاده نشئ کولی، سمه ګټه ترېنه نشئ کولی، نو خوږو دوستانو په دې ویډیو کې ما تاسو ته داسې سیټینګ راولی چې د دغې سیټینګ په ماده تاسو کولی شئ خوږو دوستانو چې خپل د انټرنیټ سپیډ 100% په ګارانټۍ سره د کیبینا ام بي ته بدل کړئ. خوږو دوستانو ډېر وړوکی سیټینګ دی، تاسو چې د دنیا په هر کونج کې یاستئ دغه سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ خوږو دوستانو او ستاسو د موبایل د انټرنیټ سپیډ به 100% خوږو دوستانو زیات شي. نو ویډیو ډېره زبردسته ده خوږو دوستانو، که ویډیو نه مو واقعا معلومات ترلاسه کړه، څه ناسم ترېنه زده کړه او دې ویډیو تاسو ته کار وکړي، نو تاسو خوږو دوستانو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ او زموږ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ، فیسبوک پیج هم ځان سره فالو کړئ، تر څو چې خوږو دوستانو همدغسې زبردسته ګټورې او معلوماتي ویډیوګانې موږ تاسو ته جوړې کړو. نور نو ستاسو وخت نه نیسم خوږو دوستانو، ورځم د موبایل سکرین ته او طریقه ټوله تاسو سره شریکوم. دغه طریقه تاسو ضرور په خپل موبایل کې وکړئ او هغې نه وروسته بیا ماته کمنټ کې ولیکئ خوږو دوستانو چې واقعیت هم ستاسو د موبایل د انټرنیټ سپیډ زیات شو که زیات نه شو. لایف پروف ثبوت سره به خوږو دوستانو زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښایم چې ستاسو د موبایل د انټرنیټ سپیډ څنګه زیاتیږي. نو خوږو دوستانو ورځو د موبایل سکرین ته او طریقه مکمله وګورئ، په خپل موبایل کې وکړئ خوږو دوستانو، په ګارانټۍ سره به ستاسو د موبایل انټرنیټ سپیډ زیات شي. ورځو خوږو دوستانو د موبایل سکرین ته او طریقه مکمله وګورئ. خوږو دوستانو لومړی راځم او د دې موبایل د انټرنیټ سپیډ تاسو ته معلوموم چې فی الحال د دې انټرنیټ سپیډ څومره دی. نو ګورئ خوږو دوستانو زه کروم براوسر راخلاصوم، تاسو سره چې هر یو براوسر وي براوسر به داسې راخلاص کړئ. کلم چې براوسر راخلاص کړئ خوږو دوستانو بیا به خوږو دوستانو تاسو راشئ دغلته د سرچ ته یا ګوګل لټون ته به تاسو راشئ. په سرچ کې به خوږو دوستانو تاسو ورته ولیکئ fast.com او له دې نه وروسته خوږو دوستانو له دغې برخې نه به داسې سرچ کړئ. اوس وګورئ خوږو دوستانو دغه fast.com مونږ ته د دې موبایل د انټرنیټ سپیډ معلوموي چې زمونږ د انټرنیټ سپیډ څومره دی. وګورئ خوږو دوستانو فی الحال د دغې موبایل د انټرنیټ سپیډ 4 MB دی. که چیرته مونږ دا وغواړو چې 10 MB ته ورسوو، 8 MB ته ورسوو یا د دې سپیډ نور هم زیات کړو، نو تاسو ته څه کول پکار دي خوږو دوستانو؟ ګوګل کروم به داسې بند کړو، تاسو به راشئ خوږو دوستانو خپل د موبایل سیټینګ ته، په سیټینګ هم چې کلیک واخیستو بیا به راشئ خوږو دوستانو کنکشنز ته، کنکشن باندې به کلیک واخلئ، بیا به خوږو دوستانو داسې لږ لاندې راشئ موبایل نیټورک باندې به تاسو کلیک واخلئ. موبایل نیټورک کې به خوږو دوستانو تاسو راشئ اکسس پوینټ ته، اکسس پوینټ باندې به کلیک واخلئ، دغلته به راشئ خوږو دوستانو د اډ بټن نه به تاسو نوی اکسس پوینټ واخلئ. اډ باندې چې داسې کلیک واخیستو دلته به راشئ خوږو دوستانو نیم کې هغه شیان چې زه لیکم تاسو به هم ولیکئ. دلته به ولیکئ خوږو دوستانو 4 نقطه یا ټکي 4 بیا ټکي 8 بیا ټکي 8 بیا فاصله خوږو دوستانو. که چیرته ستاسو د انټرنیټ ساحه 4G وي تاسو به دلته 4G ولیکئ، که 5G وي 5G به ولیکئ، که 3G وي تاسو به 3G ولیکئ. صرف دغه برخه کې به تاسو فرق راولئ، که 4G وي 4G ولیکئ، که 5G وي 5G ولیکئ او که 3G وي 3G ولیکئ. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو دا داسې اوکې کړئ. بیا به راشئ خوږو دوستانو APN باندې به کلیک واخلئ. په APN هم چې کلیک واخیستو دلته به بیا هم خوږو دوستانو 4 ټکي 4 ټکي 8 ټکي 8 صرف دومره به ولیکئ. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو داسې اوکې کړئ. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو داسې لاندې راشي سرور ته به راشي. په سرور باندې مو خوږو دوستانو چې داسې کلیک واخیستو دلته به تاسو راشي وبلیکئ خوږو دوستانو www.google.com چې سرور کې ولیکلو بیا به داسې اوکې کړئ. د دې نه وروسته به خوږو دوستانو داسې لاندې راشئ. دلته به خوږو دوستانو APN ټایپ باندې کلیک واخلئ او دا به خوږو دوستانو همداسې ډیفولټ پرېږدئ. که ډیفولټ نه وي تاسو به خوږو دوستانو دلته کې ډیفولټ ولیکئ بیا به یې اوکې کړئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به راشئ APN پروټوکول ته. APN پروټوکول باندې به کلیک واخلئ او دلته به خوږو دوستانو IP ورژن 4 او IP ورژن 6 دغه دواړه دا اپشن به تاسو داسې فعاله کړئ. دا هم چې فعاله کړئ خوږو دوستانو بیا به تاسو راشئ بیرر ته.
بیرر باندې به داسې کلیک واخلئ او دلته به خوږو دوستانو ټول دغسې دا ټیک مارک کې د اول نه به ټیک مارک ختم کړئ. دلته خوږو دوستانو دا څومره بیرر چې تاسو درکړي دا ټول به تاسو له یو مخې ټیک مارک کړئ. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو تاسو په اوکې باندې کلیک واخلئ او بیا به خوږو دوستانو تاسو آخر کې دغه 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ او دا به داسې سیو کړئ. د سیو نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو بیرته به اکسس پوینټ ته راشئ. همدغه سیټینګ هم چې اوس وکړئ دا به داسې انتخاب کړئ. له سیټینګ نه به دغسې ووځئ خوږو دوستانو. بیا به خوږو دوستانو تاسو دغلته کې راشئ د نیویګیشن برخې ته او دلته به خوږو دوستانو تاسو فلایټ موډ انتخاب کړئ. فلایټ موډ به خوږو دوستانو څو دقیقې پرېږدئ بیرته به راشئ خوږو دوستانو او فلایټ موډ به د دې ځای نه بند کړئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو چې ستاسو ډیټا او سیګنال راغی نو اوس خوږو دوستانو بیا هم راځو کروم ته او په کروم کې ورځو first.com ته او خپل د انټرنیټ سپیډ چک کوو. وګورو خوږو دوستانو first.com ته به راشو او دلته به خپل د انټرنیټ سپیډ چک کوو چې زمونږ د انټرنیټ سپیډ څومره زیات شو. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو یو دم زمونږ د انټرنیټ سپیډ 3 MB شو، همدغسې به 4 MB، 5 MB، 8 او تر 10 MB پورې به انشاءالله دا سپیډ همدغسې ورو ورو زیاتیږي. نو خوږو دوستانو ډیره ګټوره او معلوماتي ویډیو او امید دی چې څه به هم ترېنه زده کړي وي. په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل د انټرنیټ سپیډ فوق العاده زیات کړئ. ښه وخت، الله پامان.